دوستانو څه ورځې وړاندې مو له یوې خور سره مرکه کړې وه چې بېوزله وه، په کور کې څه نه لرله او د کورنۍ سرپرستي هم خپله کوله. ان د دې په وینا چې څو شپې د باندې وتلې، د همسایهګانو دروازې یې ټکولې دي چې یوه ګوله وچ ډوډۍ ورکړي. دا د یو ځل بیا څو ورځې وروسته راغلي یو، یوې خور کومک ورسره کړی دی. هماغه کومک به ور ورسوو او له دې څخه به دا هم واورو چې له هغه څخه وروسته چې موږ مرکه ورسره وکړله، د ټلیفون شمېره مو پر راپور کې ورته خپره کړې وه چې چا زنګ ورته وهلی که نه، چا کومک کړی که نه. خور بیا په چا زنګ نه یې وهلی، چا به کومک نه یې کړی؟ یا چا کومک نه دی راسره کړی. هغه چې تاسو راغلي یاست نه د چا کومک لیدلی، نه مې څوک لیدلی. ښه، له هغې ورځې وروسته بیا موسسه والا درته راغلي که نه دي راغلي، یا نور چا کومک نه دی کړی؟ یا هېڅوک نه راغلي دي، نه چا غږ کړی دی، نه په مسجد کې څه غږ شوي، نه دلته چا غږ کړی دی، نه څوک راغلي دي. یعنې هغه غربت هماغسې روان دی چې په کور کې ان وچ ډوډۍ هم نشته. بس هغه ژوند روان دی. اوس هغه خواري له راباندې ودرېده، اوس جواب راکړی دی، هم اوس ورته ناست دی. ښه، یوې خور له جرمني څخه یو څه پیسې راستولي دي، ته دا حساب کړه چې دا څو کېږي. لس نیم به نه وي، ته سم ورته وګوره. دا لس دغه 50 افغانۍ دي. ښه، 10,050 افغانۍ دي. صحیح دي؟ ښه، نو دا به را خور ته څه به کوې؟ اوړه پرانیسې، غوړي پرانیسې، که د مریضانو علاج به کوې، څه به کوې؟ مریضان خو به لایټم ورسره وکړم، دا په وچه ډوډۍ به دا کوچنیان ماړه کړم، یو ګوله اوړه به ورته رانیسم، یو ډبه غوړي به ورته رانیسم، چاپاس به هغه به د خپل کوچنیان بوځم ډاکټر ته. کومې خور چې دغه خیرات را لېږلی دی هغې ته څه وایه؟ هغې ته دې الله یو ځنه په آخرت په حضرت ورکړي، الله دې کامیابه لري، نور خسرو خو دې دا خدای کامیابه چې دې د یو خوار د مسکین سره، د یو مسکین و د عاجز سره، یو د یتیمانو سره یو کومک وکړي، دې ته دې د الله د خاص کومک ورسېږي چې دې زموږ سره دونه توفیق دغه وکړي، الله دې دې ته توفیق و بری ورکړي چې دې ته دې الله نور هم پسې ورکړي چې نور مسلمانان، نور عاجزیان، داسې خوار مسکین ناست دي، داسې کونډیانې ناستې دي، د دوی په تمه چې خدای دې وکړي چې دې ته خدای نور هم ورکړي چې هغو ته غونه کومک ورسره ورسېږي. مننه. دوستانو، دا خور په کور کې سرپرست نه لري، د خپلو ټولو اولادونو سرپرستي خپله کوي، کور یې په کرایه دی، د کور د کرایې وس نه لري. جواب یې ورکړی دی چې نور باید تاسو ووځئ ځکه چې دوی کرایه نشي ورکولی. که کوم ورور خور کومک ورسره کوي، د دې د ټلیفون شمېره به موږ بېرته په راپور کې پر سکرین درته ولیکو، بیا تاسو کولی شئ خپله له دې خور سره خبرې وکړئ، او که یې موږ ته سپارئ، موږ ستاسو خدمت کې یو چې ستاسو خیرات و زکات دې ته ورسوو. یوې خور له جرمني څخه 10,050 افغانۍ رالېږلې وې د 3 کسانو لپاره. تاسو به مخکني راپورونه کتلي، 10,000 افغانۍ مو ابدالي صاحب ته سپارلي دي، 10,000 افغانۍ مو هغه عبدالباقي ته سپارلي دي چې مخکني 2 راپورونه خپاره سوي دي، او 10,000 افغانۍ دغه دي، او په 50 افغانۍ بالا چې دې خور ته ورسېدلې. زه بیا د مخکنیو راپورونو په څیر بیا پر تاسو غږ کوم چې که تاسو له هر ورور خور سره، له هر بېوزله سره کومک کوئ، لطفا د هماغه بېوزله کس شمېره غواړئ، له ځان سره یې ږدئ. که شمېره ستاسو سره وي، تاسو کولی شئ چې بیرته هغه وپوښتئ چې ستاسو خیرات زکات ورسېدی که نه، او که شمېره نه وي، دغه پیسې، نقد دي، هر څه چې تاسو ورته رالېږئ، یا خوړل کېږي، ورته سپارل کېږي، نه که سپارل کېږي، یوه برخه یې سپارل کېږي، نور خوړل کېږي. ځکه دلته موږ له داسې ډېرو پیښو سره مخ سوي یو، شاهدان یو چې د مسکین په نامه پیسې راځي، خپله خپل کور ته وړي، خپل کار په چلوي. ډېره مننه. تر بیا پورې د الله په امان.